یو ښه او یو بد خبر. ملګري ملتونو غونډه. د عمران خان تر ټولو ډیر تمرکز به پر افغانستان او کشمیر وي. پاکستان وایي د ملګرو ملتونو په راتلونکو غونډو کې د لومړي وزیر عمران خان د خبرو تر ټولو ډیر تمرکز به یې پر افغانستان او کشمیر وي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازی وایي چې د روانې میلادي میاشتې په 25مه به د ملګرو ملتونو عمومي مجموع جوړیږي چې د غړو هیوادونو مشران به ویډیویي کنفرانس له لارې برخه پکې اخلي. د ده په خبره د عمران خان تر ټولو ډیر تمرکز به پر کشمیر وي او همداراز به د افغانستان پر سوله او له دغه هیواد سره د پاکستان پر راتلونکو اړیکو او لیدلوري هم خبرې کوي. د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه هر کال په نیویارک کې جوړیږي، خو سږکال به د کرونا د خپرېدو له امله غړي هیوادونه د ویډیویي کنفرانس له لارې دغه غونډې ته وینا وکړي. خوست. د خوست امنیه قماندانۍ د جنایي آمریت د دفتر آمره ځلا زازۍ د امنیتي ننګونو له کبله له دندې ګوښه شوه. د خوست امنیه قماندانۍ ویان عادل حیدر وایي د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو ریاست په غوښتنه ځلا زازۍ د امنیتي ننګونو له کبله له دندې ګوښه شوې او احتیاطو ته تللې ده. حیدر هغه ګنګوسې رد کړي چې ګواکې ځلا زازۍ د غیر حاضرۍ او دنده کې د ناغیرۍ له کبله ګوښه شوې ده. عادل حیدر وایي ځلا زازۍ خوست ته د تګ راتګ او د دندې پر مهال له امنیتي ګواښونو سره مخ وه چې د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړې یوه بل مناسب ځای کې به یې په دنده وګماري. ملګرو دا به زموږ چمتو شوې ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.